د مورا بغاوت ما آرامه که خو د اوس لپاره خو باید دا ووایم تر څو چې فرانسویان او انګلیسان هغوی سره مرسته کوي زموږ حالت هېڅ ښه نه دی. په دې جنګ کې چې کومې وسلې او غنیمت موږ ترلاسه کړی دی دواړه هیوادونه روسیه ملامتوي. هغوی غواړي چې موږ له روسیې سره واچوي. په همدې توګه هم روسیه او هم به موږ ناتوانه کړي. توره بهیره زموږ په لاس کې ده. خسرو پاچا هم هلته جنګېږي. دا کوم درناوی چې ماته لرې ډېر مې خوښ شو. ګوره کنه نامک پاچا زما خلک ماته څومره درناوی کوي. پښه مې وښویده. له څه وخت راهیسې دې زموږ خبرې اورېدې؟ نه ما څه نه دي اورېدلي. په کوټه کې څوک نه و. زه بالکن ته راغلم. پښه مې چې وښویده د فتان. نامک پاچا ښوونکې لږه نابلده ده. هغه وبښه. همدومره سیاست بسه نه کوي. ښه نو چې داسې ده په اجازه مو شپه مو په خیر. ووایئ زه مو د څه لپاره راغوښتې وم؟ خیرات خدای ولې دومره په غوسه یې؟ حق لا تاسو سره ده تر څو چې تاسو امر ونه کوئ په قهر هم نشم اوسېدلی. ها زما موخه ستا خفه کېدل نه و. زه د امر او فرمان په اورېدو عادت نه لرم. زما هم نه خوښېږي ستا په څېر ضدي جلی ووینم. اوس یوه لاره ورته پیدا کوو. زما سلطانه لږ حیرانه شوې یم ځکه پوښتنه کوم دا کس چې لاړ څوک و؟ فکر کوم چې زه یې خوښه نه شوم. مه ویرېږه. نامک پاچا له ما سره ډېره زیاته مینه کوي او نه یې خوښېږي له ما سره څوک اوسي. په اسانۍ په چا باور نه کوي. د وخت په تېرېدو سره به یې وپېژنې هرومرو به دې خوښ شي. هغه هم ستا په څېر ډېرو هېوادونو ته سفر کړی ډېر معلومات لري خو خپله دا خبره هېڅکله نه مني. خو بیا هم یو ډېر ښایسته زړه لري. په ماڼۍ کې یو ځای لوی شوي یو د یوې کورنۍ په څېر. رښتیا ستا کورنۍ چېرته ده؟ ته کوم څوک لرې او که نه؟ زه په ټول عمر کې یوازې پلار مې لرم او پلار مې له ما سره ډېره زیاته مینه کوي. دې پوښتنې سره ستا څېره بدله شوه. ستا پلار کومه ستونزه لري؟ نه هېڅ ستونزه نه لري. ښکاري چې ساړه دې کېږي. راځه چې دننه لاړ شو. چې هغه جنۍ په دې ماڼۍ کې وګورم خو هغه له دې ماڼۍ نه ورکه که هر کار چې کوې ویې که. د امپراتور چارلس په اړه لیکلی دی خو زه په دې ځای باندې پوه نه شوم. په کومې میلمستیا کې چې امپراتور ګډون کړی و ویل کېږي چې نڅا یې هم کړې وه سلطانه. نڅا؟ یعنې زموږ د نڅا په څېر؟ د خپلو خلکو په منځ کې نڅا کړې ده؟ هو. د خپلې ملکې سره؟ بل چا سره. د کوم بل چا سره؟ هو په دې کې نو څه خبره ده؟ دا امکان نه لري. ولې امکان نه لري؟ ځکه د یوې ښځې او سړي نږدې کېدل دومره ښه کار نه دی د دې لپاره. خو د څه لپاره؟ ځکه کېدلی شي چې ښځې د تاثیر لاندې لاړ شي او سړي ته تسلیم شي. سل په سلو کې د شارکیل په څېر خبره مو وکړه. په غرب کې یو نارینه او ښځه ملګرو په څېر نڅا کولی شي او نه باید په هغوی پسې خبرې وشي. که ستاسو اجازه وي غواړم عملي تاسو ته در وښیم. ښه ده هله رابېښیه. تاسو غربیان په حقه یې او دا کارونه کولی شئ. زما په حق اوسېدل به ووینئ.
بیا ونه وایه چې زه راضي نه یم تاسې باید خپل لاس زما په ملا باندې کېږدئ زما سلطانه. همداسې هو هو پوه شوئ نو پیلوئ زما سلطانه. یو دوه درې د ګلانو په څېر څلور